یو مسافر په لاره باندې روان و نو تیاره پې شوه مخې ته ځنګل و نو هغه یو کور ګیټ وډبولو نو هغه کور ښځه راووته هغه وایي چې څوک یې ده ورته وایي چې مسافر یم نو دغسې هغې ښځې ورته بیا څه وویله ډېر ښکلي سیمغموز ویډیو ده راځئ تاسو ما سره هم وګورئ بیا پرې خپلې خبرې کوو مسافرو په لار روانو شپه پې راله مخې ته ځنګل دی ځنګل مخې ته کور دی دا مسافر وایي که دې ځنګل ته نه وځم څه به مې وخوري او مړه به شمه دې ځنګل مخې ته چې کوم کور دی ده دا ور والې هغه کور کې یو زنانه وه زنانه ول آواز ورکړی وتل څوک یې ده وتل مسافر یم ور راته کولاو کا ځنګل دی ځنګل کې مې څه وخوري شپه کوم بیا به سهار ځم دې ښځې ورته ویلي چې ما ته د خاونده سړی اجازت نشته دی زما خاوند تبلیغ له تللی یا جهاد له تللی هر څه له تللی دې ښځې ورته ورکړی یا کولاو کړی دې مسافر ورته بیا وروالی دې ښځې ورته بیا خپله خبره کړې دې مسافر ورته بیا وروالی هغه ښځې ورته خبره بیا کړې ده دا ښځه ډېره مجبوره شوې ده سړی چې دی ده دننه کړی دی کور ته چې دننه کړی روټۍ موټۍ یې پرې خوړلې ده د خوب ټیم راغلی دی د مسافر ته ویلي چې یاره ته په ځمکه سمله زه په کټ کې سملم په هغه کور کې یو کټ دا مسافر ورته وایي ما له په ځمکه خوب نه راځي زه هم په کټ کې سملمه دا ښځه ورته دا خو نشي کېدی دا خو یو کټ دی زه خو پردۍ زنانه یم ته څنګه ما سره په کټ کې سملي خو یاره دا ښځه ډېره مجبوره کړې ده به دې ښځې وتل یو شرط باندې ما سره سملي په کټ کې وتل هغه څنګه چې ما سره سملي نه په منځ کې یو بالغ دو دې مسافر وتل ټیک ده زما خوښه ده په منځ کې پکې بالغ کېده چې شپه تېره شوې ده چې سهار شوی دی د چې مې عسکري وتی دی او تللی دی سزې پورې مزل یې کړی دی چې مزل یې کړی دی دا سوچ کړی ټوله شپه د سره ښځه یوازې پرته وه او هېڅ سم دې ورته ونه ویل دا واپس راستون شوی چې دا ځل ځم او دې ښځې ته به خامخا څه ویم چې دا راستون شوی چې راغلی دی دې ښځې ته بیا وروالی دې ښځې ته وروالی ده ورته اواز ورکړ چې څوک یې ده ورته چې زه مسافر یم دې ښځې ته زما کور کې څوک نشته ما ته د خاوند د سړي اجازت نشته زه چاته ور نه کولاوم یاره به دې مسافر دا ښځه ډېره زیاته مجبوره کړې ده به دې مسافرو له بار نه اواز ورکړی وي که ته ور نه کولاوې زه به په دیوال در واوړمه دې ښځې ولې دننه اواز ورکړی وي کېنه ټیزنه زه دې پېژنم بېګا په بالښت نه یې راوړېدلې نو په دیوال به سره واوړم